بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے روایت تے فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم په مدینه کې 10 کال قیام کړو او هر کال وچره قربانی کوله. زمنګ نه درس حدیث د قربانی متعلق ته ان شاء الله العزیز د غټ اختر پورې موږ د قربانی اهم او ضروری مسائل وایو. د ټولو ناول قربانی دا ډیر لوی د ثواب عمل له او د قربانی د ساروی د هر وخت په بدل کې انسان ته ونی کې ملاويږي. صحابه تاسو کو یا رسول الله د وړی په باره کې یعنی بازي سارو باندې لپاسه وړی ولاړې لګه ګډ ګډه اوخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا هغه هم دار وخت په بدل کې ونی کې ملاويږي او د غټ اختر په ورځ باندې د الله جل جلاله په نسبت باندې ټول بهترین عمل چې دا قربانی کولی او د قربانی په نه کول باندې وعید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چې طاقت وي قربانی د غیب وجود ونه کې هغه د زمون مصلا یعنی اتګات نه راځي. عزتمند قربانی کول چې دا په عاقل بالغ مقیم مسلمان باندې واجب دي چې هغه د نصاب مالک وي. عاقل یعنی په لیونی باندې قربانی نه واجب، مقیم په مسافر نه واجب، په بالغ واجب ده، په نابالغ نه واجب او چې مسلمان وي که ښځه وي که سړی وي. او د نصاب متعلق مخکې تفصیل تیر شوی دی. البته د قربانی او د زکات په نصاب کې دا فرق دی چې د قربانی په نصاب کې کال تیرېدل ضروري نه دي او بل د قربانی په نصاب کې د نصاب د تجارت د پاره کېدل هم ضروري نه دي. بل انسان چې څنګه د خپل طرف نه قربانی کول شي د بل طرف نه هم کول شي. البته د بل د طرف نه چې قربانی کوي دغه اجازه اغستل ضروری دي. کاغه دلالتن یا مطلب عرفن بازه کې عرف داسي وی لکه سړی د خپل خزي طرف نه قربانی کوي نو دغه عرف داسي عرفن اجازه ویني دغه کافي ده. او څنګه چې سړی د مطلب د خپل ژوندۍ د طرف نه رشتہ دار کور والنه طرف نه کول شي د مړي طرف نه کول شي. هغه دوه صورت دي، دوه حصے ځان ونسي، د یوې حصے هغه پوره ثواب مړي ته وبخي یا یو حصہ مستقل د مړي په نوم باندې ونسي او ثواب یې هغه ته وبخي. او بیا قربانی چې دا انفرادي هم انسان کولی شي او اجتماعي هم کولی شي. انفرادي ګډ بیزه هم اغستی شي او غټ څاروي هم کولی شي. خو د بیزې او په ګډ کې د کال کېدل ضروري دي. البته که ګډ دومره وي چې د شپږ میاشتې وي خو ښکاري دومره د کال له هغې وي نو په هغه باندې هم قرباني کېږي. او د غټ څاروي دپاره چې دی هغه 2 کاله کېدل ضروري دي. او په غټ څاروي کې د ځان سره نور کسان هم شریکولی شي. خو د شرکت لپاره بهترینه طریقه دا ده چې اول دی کسان شریکان برابر کړي، که 4 وي 3 وي 15 وي هر څو چې او که ووي د ونه زیات نه کېږي او د هغې نه بعد څاروی واخلي. حداسې هم کولی شي میلې ته لاړو څاروی اخلي او هلته نیت وکړي چې 2 حصې 1 حصه 3 حصې څومره چې دا به زمای او باقي به ځان سره نور کسان شریکوم. او که داسې ونه کړي د ځانه یوازې په قرباني په نیت غټ څاروی واخلي او بیا پکې وروسته نور کسان شریکوي نو په دې کې اختلاف دی. خو راجح قول دا ده چې بیا هم قرباني کېږي خو غوره طریقې دغه دي کومې چې د مینه وي. او بیا په قربانۍ کې عقیقه هم کول جایز دي. داسې هم کولی شي چې یو انسان مطلب دا نور کسان د ځان سره په قربانۍ کې شریک کړي په طور د عقیقې لکه یو سړی دی هغه په قربانۍ کې شریک دی خو یو حصه د عقیقې ده او یو حصه د قربانۍ ده. یا یو سړی دی هغه مثلا په قربانۍ کې 2 قربانۍ دي او 2 پکې عقیقې کوي یا 4 قربانۍ کوي او 3 پکې عقیقې کوي نو دا ټول چې دا جایز دي. نو ان شاء الله العزیز د قربانۍ متعلق به نور مسائل په آینده درسونو کې وایو. د الله په امان.